علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه ولي الله دلسوز له یوې نوې ویډیو سره تر تاسو راغلی یم. ملګرو، په دې ویډیو کې به زه د وټساپ شپږ داسې طریقې تاسو ته وښیم چې مخکې له دې به تاسو ته نوې معلومې نوې به مو کارولې. راځم وټساپ ته. لومړی طریقه یې دا درته ښیم چې څه ډول کولی شو موږ ملګرو ته په ډبل یا سټایلس ډول میسیج وکړو، لکه څنګه چې پاس ما دې ملګري ته کړی دا شان ډول سره. دا طریقه به زه تاسو ته وښیم چې څه ډول کولی شو موږ خپل لیکنه په ډبل کو یا یې بل سټایل ته واړو. ملګرو، کله مو یوه لیکنه وکړه، زه سلام ورته لیکم، په پای کې به یې هم دا ستوري علامه کېږدئ او په پیل کې هم. کله چې دا وګورئ سلام ډبل لیکنې ته وخت، کله چې تاسې سینډ کړئ دا ستوري ترې ایسته کېږي او صرف سلام به ډبل لیکنې سره ځي. ملګرو، بله طریقه یې دا ده چې په بل سټایل په کوک سټایل سره موږ څنګه کولی شو چې میسیج ورته وکړو. ملګرو، د لیکنې په پای کې هم دا علامه کېږدئ او په پیل کې هم. سلام په بل سټایل سره سو. ملګرو، دا زموږ نن لومړۍ طریقه وه چې تر تاسو مو وښودله. دویمه طریقې ته هم راځم. ملګرو، په دویمه طریقې کې به زه تاسو ته وښیم چې یو څوک غواړي موږ کوم ګروپ ته اډ کړي، نو که هغه کس موږ په خپل سر به ګروپ ته نشي اډ کولی، تر څو موږ ته یو میسیج راسي، وروسته له هغه میسیجه موږ اجازه ورکړو او هغه کس موږ ګروپ ته اډ کړي. ملګرو، دا طریقه زه تاسو ته ښیم. تاسې به لومړی دا کله چې وټساپ صفحې ته راسئ دې ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله چې به دې ټکو کلیک وکړو لاندې په سیټینګ به کلیک وکړئ. سیټینګ نه وروسته پرایوسي باندې به تاسې کلیک وکړئ له پاس نه دویم. کله مو چې پرایوسي نه کلیک کړو دا شان پورته به راشئ، دلته به په ګروپ دغه باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، دا ایورنز ده، که صرف مای کانټیکټ ته کوئ یا مای کانټیکټس بیخته یې کوئ، نو که چیرې یو کس سلیکټ آل ووایي ستاسو ټول ملګري وروسته له دې نشي کولی چې په خپل سر تاسې ګروپ ته اډ کړي. نو که چیرې غواړئ چې تاسې ګروپ ته اډ کړي، تاسو ته به یو ریکویسټ راځي، په هغه ریکویسټ کې به تاسو ته لیکي چې ایا تاسې غواړئ چې د پلانکي کس لخوا پلانکي په دې نوم ګروپ ته اډ شئ. که چیرې تاسې اجازه ورکړه نو اډ به شئ، او که چیرې اجازه ورنه کړئ نو نه اډ کېږئ. ملګرو، دا زموږ دویمه طریقه. اوس راځم درېیمې طریقې ته. ملګرو، په دریمه طریقه کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل وټساپ ته فینګر لوک یا د کیبورډ پاسورډ ورکړو. ملګرو، بیا به هم تاسې دې صفحې ته راسئ. کله مو چې دا کلیک کړه لاندې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، دلته به په پرایوسي پرایوسي باندې به بیا کلیک وکړئ. بیخته به لاړ شئ فینګر لوک. ما خپل فینګر لوک ورکړی دی، دلته تاسې هم کولی شئ چې خپل فینګر لوک ورکړئ، خو که چیرې ستاسې موبایل فینګر لوک نه لري تاسې کولی شئ پاسورډ کوډ هم ورکړئ. ملګرو، ما فینګر لوک تاسې هم کولی شئ چې مثال 1 منټ وروسته دې فینګر لوک واخلي، خو ما 30 منټو ته کړی چې 30 منټو وروسته به زما وټساپ فینګر لوک اخلي. خو که چیرې ډایرکټ کوئ سر ته، مثال څنګه تاسې له وټساپ نه وځئ چې بیا ورته راځئ، له تاسې څخه به فینګر لوک غواړي. مثال زه اوس ډایرکټ دی کوم، له وټساپ نه بیرته شاته ځم. ګورئ اوس وټساپ ته چې راسم ګورئ ما نه فینګر لوک غواړي. زه چې کله فینګر لوک ورکړم نو خلاصېږي. زه یې بیرته 30 منټو ته کوم، ځکه چې زه غواړم چې په 30 منټو کې یې وکاروم. ملګرو، دغه زموږ درېیمه طریقه وه. اوس راځمه درته څلورمه طریقه ښیم. ملګرو، په څلورمه طریقه کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ یو چاته میسیج کړی، هغه میسیج وګورو چې په څویم تاریخ څو بجو موږ کړی دی او ده په څو بجو لیدلی دی. ملګرو، زه راځم. لومړی به ستاسو چې کوم ملګري ته میسیج کړی هغه میسیج به ونیسئ، دلته پاس په 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. وبښئ غلطه وشوه، د 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې د 3 ټکو نه کلیک کړو دلته منځ کې انفو باندې به کلیک وکړئ. ملګرو، دلته وګورئ ما چې دا 7 بجې 46 دقیقې ورته ډایل کړی ده او د 7 بجې 49 لیدلی دی او ټوډې یعنې نن ورځ 7 بجې 49 دقیقې ده لیدلی دی. دا د میسیج د لیدلو یعنې په څویم تاریخ څو بجو او په کومه ورځ شوی دی دغه طریقه. اوس راځم پنځمې طریقې ته. په پنځمې طریقه کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ خپل ملګري د چټ لپاره بیکګراوند استعمال کړو. ملګرو، یعنې بیکګراوند ورته انتخاب کړو. ما دلته زیړ بیکګراوند انتخاب کړی خو زه یې بدلوم. دلته ملګرو تاسې کله مو چې پاس 3 ټکو نه کلیک وکړو
وروسته به دا ویل فر په دې باندې مو کلیک وکړئ. کله مو دې باندې کلیک وکړو دلته کولی شئ چې رنګارنګ طریقې ورته انتخاب کړئ. زه مثال دا ګلان ورته انتخابوم. کله مو چې انتخاب کړئ نو وروسته به لاندې سیټ ویل فر باندې مو کلیک وکړئ. وبخښئ ملګرو زما نیټ لږ ضعیفه ده، یو ځل دې انتخاب شي. ملګرو دا وخت نیسي، زما نیټ ضعیفه ده. همداشان تاسې کولی شئ چې ډایرکټ ورته انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړئ نو وروسته صرف تاسې په دې ځای باندې کلیک وکړئ. لاندې دې ځای باندې به ډایرکټ مو تاسو ملګري لپاره هغه بیکګراونډ انتخاب شي. همداشان کولی شئ چې ټول واتساپ لپاره هم انتخاب کړئ، یعنې ټولو ملګرو لپاره چې ټولو ملګرو ته به همدا بیکګراونډ وي. که ټولو ملګرو لپاره غواړئ نو بیا به په دې 3 ټکو کلیک وکړئ او دلته به سیټینګ ته راسئ. سیټینګ کې لاندې چټ ته به راسئ. چټ کې ویل فر دې ته به راشئ. دلته هم کولی شئ چې ورته انتخاب یې کړئ. چینج باندې کلیک وکړئ. دلته کولی شئ چې نوی تصویر ورته انتخاب کړئ. ملګرو یو بله طریقه چې ما یادونه هم نه وکړې خو بیا هم تاسو ته ښیم، دلته لایګ موډ یعنې په تیاره موډ کې ډرګ موډ کې هم موږ لیدلی سو او په رڼا موډ کې هم واتساپ کارولی سو. زه کوم موډ ته تاسې اړوم، یعنې که چیرې مو شپې لیده نو ډرګ موډ ته یې واړوئ او که ورځې مو لیده لایګ موډ ته یې واړوئ. ملګرو دغه زموږ 5مه طریقه وه. اوس راځم 6مې طریقې ته. په 6مه طریقه کې به درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو معلوم کړو چې موږ زیات میسجونه له چا سره کړي، یعنې له چا میسجو زیات سایز نیولی، زیات MB سایز نیولی. ملګرو تاسې په دې 3 ټکو کلیک وکړئ، بیا به سیټینګ ته راسئ. سیټینګ نه وروسته به لاندې سټار ته کلیک کړئ. تاسې سټار نه وروسته چې کله راغلی ملګرو مینج سټار باندې به کلیک وکړئ. سر ته وګورئ دلته ملګرو ټول ملګري تاسې ښیي له چا سره مو څومره MB مثال میسجونه کړي. ما په دې ګروپ کې 13 MB میسجونه کړي او دا بل سره 6 MB، بل سره 3 MB. همداشان ټول ملګرو معلومولی شئ او تاسې کولی شئ چې دا ټول میسجونه له دې ځای نه کلیر هم کړئ. مثال دې کس سره ما کوم میسجونه کړي، کوم وایس میسجونه، ټول تصویران هر څه له دې ځای نه لیدلی هم شئ. څومره ځای نیولی ده هر څه له دې ځایه معلومولی شئ. ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو خدای دې وکړي چې خوښه شوې وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په آل باندې کلیک وکړئ.